وای اپ هم درته کړې ده په سترګو کې راخېځه مه داسې نسي بیا مو څنګ ته کړی والله دغه ده مخامخ راسو وای پلانکي جي کې هم پلانکای مې ادراس داسې دار سمه چې همالته مې په ژوندۍ باڼه یې ملولي دار نشته بیا ووایه ولا خپله سار دې لکه ایمال ولي دغسې ده نه تا غوندې نه ده تا غوندې نه ده واقعا بېنانګه سړي به همداسې غوندې نه ده تا غوندې نه ده واقعا بېنانګه سړي به همداسې بېنانګه خبرې زه تا نه ښه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ولې سر اورې ولې سر په ګما منصور صاحب اورې تکیم صابر صاحب مشر سړی دی وخت سړی د ځوانانو د نن خبره نه ده متکیم صاحب اجسا محترم اجسا محترم دلته چا نیوکه نه ده بیا کړې وطن مین تکیم صابر صاحب ډېر سپېڅلی سړی دی منصور صاحب دلته څوک حق نه لري چې چا نیوکه وکړي د خبره وکړه هغه جنرال صاحب وویل چې داسې یو چاپ چې زه راختلی یم که یو چا کې دلته بد یې هغه به نو ځان ته خپل بد خپله ثابت کوي یعنې چاپ نه چا کې نشته ګوره دا پاتې شا خبرې نه دي دوز یې مخامخ سیسي بیا هېڅ هم نه وایي مخامخ واقعیت سره جنرال صاحب طوفان اشنا السلام علیکم دوستانو ټول ستړي مشه جنرال صاحب محترم ستړي مشه په خیر راغلی څنګه صحت مبارک دی ښه دی الله دې ژوندی لره پکتیاوال صاحب قربان خدای دې وساته ډېره موده بعد جنرال صاحب محترم تاسو سره خبرې وشوې والا قربان دې شم زه خو منصور صاحب څارم هر وخت کله کله به داسې وي چې ورته راجیګ سمه او مجلس ورسره وکړو نو هلته یو بل لایف کې خپلو ملګرو کې لانجه وه هغه دلته مونږ پې واوښته هغه ته مې ویلې وروره مالار سړی په خپل طبیعت نه جوړېږي که یو چا درته سخته خبره کوله ته غلی کېږه که تا کوله هغه به هغه کېږي نو داسې نه کې پلانکي په دې خفه وای پلانکي زه له لایفه کاته کړم واله که دا د خفګان خبره نه ده کاته یې کړې یا به فرض مثال تا انټرنیټ خراب و یا به هغه نه غوښته چې خبرې دې واوري یا مونږ هم دلته سړی کاته کوو قاته شو دی خلاص خبره نو سړی خفه سي بله جنرال صاحب محترم همداسې دی په د وړو وړو خبرو باید څوک خوابدې نه شي نو دا ښه خبر نه ده بیا هم تاسو خو داسې جنرال صاحب محترم رښتیا خبرې وي د هرې نګاه نه که سیاسي بحثونه وښیې او که د ځوانانو په خولې یعنې اکثره ځوانان چې ډېر خوابدي وي ستاسو لایفونه تعقیبوي ستاسو برنامې تعقیبوي که ډېر هم خفه وي خو ستاسو برنامه تعقیب کړي په خولې مسکا راځي بیا هم نړۍ مننه دغه د دی قربان د شم راشه باره راشه جنرال صاحب بره راس جنرال صاحب محترم یوه ده دا څوک د چار چا کته کړی بیا یې مه کته کوي دا یې وایي زه وم رښتیا وایي دی هلته ناست و نو هغه د تا ته مې نصیحت کوو زه دلته خپله پې واوښتلم پوه شوې جنرال صاحب محترم خپله راجګوئ ولا که زه اوس څه ودرېږه چې زه وګورم جګوای ما مډیټر که زه ورته راجګوم جنرال صاحب ملګري زه پېژنم مډیټر ده ودرېږه زه اوس خپله راجګوم داسې نری نری لګیا او ګیلې کولې څه افشان واچونه که زه خو منصور صاحب هر ملګري لایف چې په مخه راسي زه ورځمه زه دې ته نه ګورم چې د سره 15 کسه ناست دي 100 ناست دي 1000 ناست دي 10 ناست دي خپل قیمتي وخت ضایع کوي که ملګري لږې ورته که ډېرې نو بعضې خلک چې دي هغه بیا لږ زره غټه یې وایي بیا هغوی ته د ما قار راسي چې والکه خو ورشه ده جنرال صاحب هغه هغسې دي نه ده هغه وطن کې چې وایي ما مش نه وي وایي موږ پېژنو دغه دغسې یم نه ستا د غواګانو دغسې یم زه خپله صحیح سړی یم ته خو نو کې موږ ته هم کومک وکړه په کندهار کې موږ هم کندهار کې چی کومک وکړم او اوبه نشته جنرال صاحب محترم کندهار کې اوبه نشته موږ مخکې اوبه درلودلې نکودک والا و
او د ترنک والا و اگر وروره دا ته څه وایې ته سامل وړه وړه تیز تیز وغږېږه په خدای سترتو دې یوه خبره بلې ته چې رسېږي مخکینۍ مې له یاده ووځي دروغ نه درته وایم جنرال اوس زه صرف په دې پوه شم چې ترنک نو ترنک چیشته وایي ترنک والا و دا بهېدله هغه وچې سوي دي دا یې طالبانو راتلو سره وچې سوې که دې نه مخکې وچې وې دغه نو کلابیان راغللی زموږ اوبه یې پنجاب ته دغه کړلې او ایران ته یې یوړلې نه مې وس نه د ترنک والا بهیږي نه مې د زیاکاش دلته ایران د افغان صاحب محترم هغه جنرال صاحب هم یو څو ایرانیانو ته په بشکو کې ور ولېږلې هغه مه خفه کېږه جنرال صاحب محترم د زیاکاش چې و دلته ډېر یو اوبه به یې دی او دا ژرنده چې چلېدلی په اوبو باندې چلېدلی زما په یاد دی چې زه نیکه بیولی یم هلته موږ غنم ور وړله او اوړه یې راته جوړ کړه دغومره وخت کې ما والا نیمه سپاره قرآن شریف ویلې زر زر وایه پرسته دې مونږ د تراوی امام نه والا پیشنمی پورې به دې درولی وو چې پوه سوې والا که بیخي پوه سوی یم د ژرنده پوه سولم نور پوه نه سوم چې اوبه ورته له کوم ځای راتللې د ژرنده هم نه سوې په اوبو باندې هم نه سوې پوه چې خوشحالي ده افغان صاحب محترم جنرال صاحب درته وایي چې اوبه باندې مه خفه کېږه منه ما ایرانیانو ته هم یو څو بشکې ورلېږلې وې په اوبو مه خفه کېږه راڅخه وړي دي او پنجابیانو راڅخه وړي جنرال صاحب افسوس وایي دي زه خو الله دې مې نه وژني تر څو چې د کونړ بندونه درې څو کلانې ته لږ څه اوس په دغه چال ژوند غواړي کونړ بند چې تر څو جوړېږي د موږ مسیحیان به مري څو کلانې صاحب محترم زه څو کلانې 20 کلن د جنرال صاحب محترمه دا چې 19 کلن د په دومره اویا کاله د هغه جنرال صاحب محترم اویا کاله عمر یې ده اویا کاله عمر ده دا د کونړ بند ویني بیا مړ کېږي دغه ده لکه چې 1500 کاله عمر ته دې زړه ده جنرال صاحب الله دې مې درته نه وژني تر څو چې د کونړ درې بندونه جوړ سوي نه وي بس بعد د تا مرګ ته بیخي زړه نه ده ورور دلته جنرال صاحب دغه هم راغلی ده دغه هغه ورور لایف کښې ناست و ستړی مه شه جنرال صاحب محترم بخیر راغلی میرانه بخیر راغلی السلام علیکم ستر جنرال مبین صاحب وعلیکم السلام ناس ملګري زه یې کوز کړم جنرال صاحب زه بیا ګیله کوم دلته بیا ګیلې نه شم ماته وخت مه راکوئ دوی کوز کړلې نه اوس ودرېږه یو بله ګیله هم ده نه پوهېږم اول خو مجبور صاحب بخښنه راکوله چې زه ورغلم چې څنګه ورغلم ته راغلی کوز یې کړم ما ته سخته غوسه هم راغله کمنټ کې مې ورته ولیکل ما ویل ولې مې کوز کړم چا جواب رانه کړه هغه ته د لایف نه کوش مې زه هم راکوشم لاغلم او نه زه خو بس خالي لایف ورته باره ویسم د دې کې کوزېږم بل ته ورځم بل ته ورځم نه جنرال صاحب بیخي درپسې کوي د نفر 1500 شپږ نفرو ته په دېرش دقیقو کې جنرال صاحب محترم تیار ورځ ګیله باندې او د مجاهدینو استخبارات ته باید هر سړی کار وکړي او کمنټ لیکلی بالکل باید وکړي فی سبیل الله یې وکړي ورور خو د خپلو ملګرو شیطاني مه کوئ ظالمان جنرال صاحب محترم دوبۍ ته به بیا کله راځې دوبۍ ته انشاءالله د اختر تیر سي ژوند ولا خدای دې راوله خدای سته یقین وکړه بل ورې خو ما لمبر لاګ مینه راواخیستو بیا مې پیدا نه کړې خدای سته
علمبر دې بند شو یار مې ټلیفون هم درو هلته داسې و چې یو 2-3 ورځې وګرځېدم ذاتي دا د ورځې ګرځېدا هېڅ خوند رانه که ډېر بد حال به و بیا د شپې به پټ پټ وتلمه اوس د شپې خو بیا خالد علي کار والا مانه دا مسافر خلک به د باندې واتو کنه جنرال صاحب محترم هغه یو ځای هغه غواګانو مستي دي ځای کولې زه چې هغه ویډیو یې نه باید ټوله شپه ورته ښکارم مسؤلیې مستې ایستلې هغه ماشین مې نه راوړ دومره مې ورته وخندلې ګوته ماشین دې راوړه ونه نه کالي مینځلو ته که تروته کالي مینځلو ته بل هغه ګوره دوی کالي مه مینځه دوی کې ترویه خلک جوړوي دواړه کاره کوي ښه دواړه کاره کوي هغه راته لونګین وای مونږ از دوبۍ کې جوړ کو بیا دلته شرطي والا راځي جرمانه کوي چې ته په کالي مینځلو ماشین کې ترویه جوړه ما لیوانه چې هغه څنګه راغی واسکاټ دی ور واچوي زه کالي پکې مینځم اکسپټ کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته منصور صاحب ته او ستا قدرمنو مېلمنو ته خصوصا جنرال صاحب محترم الله دې وکړي جوړه خوشحاله به یاست خیر صاحب مننه علیکم السلام جنرال صاحب محترم نور څه ویل نه لرم نصیب الله ته مې هغه د ربا په واتساپ باندې څو ځله میسج وکړو مهرباني وکړئ هغه ته که دې ویل چې جواب راکړه ضروري کار مې و د دوو کسانو په اړه باندې سترګې انشاءالله اتمان ورته وایم مننه الله دې ژوند دې لره ښاد اوسي اباد اوسي السلام علیکم ورحمت الله صحیح ده جنرال صاحب زما ستا بریتونه یو رقم ته دي کومه دي تا برید کله ښکاري زه خو یې غټومه دیجې ته یې رسوم دلته جنرال صاحب دا خلک دې مال ولې سوځي دا څه وجه ده ورسې راشي په کنځاو بنا راته وکړي چې راشي اخر څه ورسره وکړي والا که مونږ هم بې داغه پرې کوي مونږ ته هم کوي په خدای قسم دې چې لا بیچاره کړی دی په کنځاو بنا راته کړي کیسه کې به نه اوسېږي دا بېچارهګان دلته زړونه تش نه کړي بغیر کنځاو چې ور پاتې دي وهلی دې نسي وزلی دې نسي راتلی نسي نو کنځا خو یې مه بندوه پرېږده چې لګیا په خدای قسم دا یو ورځ دومره سخت کار راغی کنه اته مرته ماخه وسړی مسلمان ځان ته مسلمان دی چې وسړی روزه نیسي روزه په خدای قسم دین ته کنځای کول کوي جنرال صاحب محترمه باران دې تاسو خواته ستړي موږ خواته خو ورېدو په غزني کې خطرناکه باران ولا زه لاغنه مړ شوم د ګرمۍ چا نو نه ډېر خوندور باران ده اوس هم ده غواګانې څنګه دي ما ځان سره شریکوي ولې نه په دغو کې خو دې نه شریکوم دغه کې مې ولا که نیکم شریک کړم نور کې که بیا نوي جوړول هغه د راځه کوي جنرال صاحب محترم دلته خلک راځي هغه وظیفه راته پیدا نشي پر جنرال صاحب سره زه رابطه کوم